ته خو لږ پرېږده مړه خط پاږي دا اوس څرنګه وکړم زه تا ته خبرې وکړم که دې ته وکړم وروره ډرامه شروع ده دلته څه اقتصادي مشکلات د کور مشرین ده او شاته مشران ورونه نه لرم کور مشکلات ته پرېږده ورور شامپو پکې ته رایادوې موږ کوم شي لګېږي شامپو یو یادونه به یې زه وکړم چې شینواري صاحب د خپلو ژورنالستیکو فعالیتونو تر څنګ یو ځانګړی کاروبار هم شروع کړی دی دا هم خدمت ته خلک له ما چونه دغه کوي اورې دا زما هم خدمت دی دا وګوره خلک صفا کوي ما درته وویې که نه دا خلک صفا کوي او د خلکو نه ماشي شړم السلام علیکم ستړي مه شئ فانوس افغانستان قدرمندو لیدونکو جوړ په خیر په دې هره چې روغ او جوړ اوسېږئ د صحت جامې پر تن ولرئ لیدونکو زه سراج الدین پژواک یم دا چې زه نن یوه ځانګړې خپرونه لرم البته د پرنګ خپرونه ده او په دغه خپرونه کې خلکو ته ورځو د خلکو سره مرکې کوو له څه به یې په عذاب کوو وبه یې ځورو دا چې زموږ خپرونې پخوا هم د پرنګ د شینواري صاحب سره موږ پرنګونه به ریکارډ کول نیکه مرغه اوس هم په خپرونه کې شینواري صاحب راسره دی د خپرونې تر څنګ یو یادونه به یې زه وکړم چې شینواري صاحب د خپلو ژورنالستیکو فعالیتونو تر څنګ یو ځانګړی کاروبار هم شروع کړی دی دا چې کوم کاروبار دی او څه کوي دا به د خپرونې منځ کې تاسو ګورئ نو تاسو هم راسره پاتې شئ لیدونکو پرنګ پیلوو بیا هم ستړي مه شئ جوړ په خیر لیدونکو ملګری د پیدراو په غاړه کې پشخاني او خرڅۍ السلام علیکم ستړي مه شئ وعلیکم السلام ورحمت خیر راغلی خپرونې ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ لیدونکو ته یې ځان ورپېژنه نوم یې شمس الرحمن دی د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ اوسېدونکی یم او په الحال چې دا د باغ مشهید په غاړه کې پشخانۍ پلوري تخلص څه شي شمس الرحمن دولتزی شمس الرحمن دولتزی صاحب څنګه حالات څنګه د زندګي څنګه تېرېږي الحمدلله الله راضي الله دې باقي راضي شوی دی الحمدلله بس ښه د امن فضا خپره ده او د الله نه راضي بس اقتصادي مشکلات الله تعالی به بس په خیر واچوي اقتصادي مشکلات دي که نه حال به شي مشکلات هم حل شي درس مو ویلی هو الحمدلله 12 نه فارغ یم 12 نه فارغ څنګه د پوهنتون ته اراده شته که نه څه اقتصادي مشکلات د کور مشرین ده او شاته مشران ورونه نه لرم کور مشکلات ته پرېږده ورور شامپو پکې ته رایادوې موږ کوم شي لګېږي شامپو ضرور ده که د خپرونه ضرور ده سټار ګلو شامپو ده سټار ګلو یا که مارګلو دا د څه کوم سټار ګلو ما یې کاروبار شروع کړی موږ باندې موخه مرکه مه خرابوه ته ودارې دا مسلمان راغلی ما ته مرکه کې ته پکې شامپو یاد مهم کاروبار دی نو دې کې هو که نه اصلا دا شامپوګانې دومره ښایسته بوی که ته خوا که دا شامپو ته خو یې بوی کړه نو خوا که بوی کړه ته یې بوی کړه ولا ډېر بد بوی کوي مړه ډېر ښایسته بوی که زما دا پوزه بنده هسې رورې که نه شامپو ضرور مړه دا مسلمان راغلی دی ته تکلیف شوی دی پرېږده زموږ دا دغه خلک وګوري که نه نو چې بیا راشي په خرڅ یې کړو خلک یې وګوري نو بازار ته منځ کې راټول کړه دا اوس مارکیټینګ دپاره موږ دلته ولاړ یو که نه خپرونې دپاره نو خیر دی دا هم لګی دی زه هم پکې لګی یم خلا د دې پکې دا پشخانې راځي زموږ د پکې دا شی نه راشي لا چې دا سره کوم انسان ته راوګرځي دا سره کوم کیسې دی شروع ولې ښه درسونو کې څنګه مطلب درسونو کې مطلب کامیاب که ناکام یې الحمدلله 12 نه چې فارغ شوي یو صابون باز درکړم بیا اخلي ته موږ خپلې خپرونې ته پرېږده یو صابون باز درکړم صابون زه څه کوم مړه ولې چېرته یې ویسه کومه میډیا ته پتې شي لامبې لامبې نه ولې نه لامبې خو چې لامبې صابون نه استعمالې صابون خامخا استعمالوه خو دغه استعمال د خصاصیت څه در کوم دله ورور اخره کې به دې فیس د نه موږ اخلو ښه ته شي پیسه دې فیس د نه موږ زه څلور صابونه څه ورکوم اوله ته پیس رانه موږ دې فیس د نه اخلو ځکه ته خو د موږ خپرونه کې ته غواړې یو صابون به درکړم بیا دې لامبه دې ملګري د خپل مرکه لرم دا مانه آرام 15 منټه آرام اوسېږه
ښه مننه خوشحاله اوسئ څو بجې پورې دلته دا دکانداري شپې ناوړه د موږ ټول خالي د تیر ماښام ځانو پورې دغه چانه ټیم پورې دلته څو پښخاني مړه غوږونه درته وخوړې یار بس یې کړم دا مړه وروره ته ولا رشکان ویل د ماښامي ته ګورې ټیم ته ګورو تا دې رشکان ته ګور شامپو پکې نه غنی نن دې څو پښخاني خرڅ کړې لس ډوله ځانه خرڅ کړې واخله صحیح ده لس ډوله ځانه دا نه پښخانه په څو دا غړي پښخاني په څو دا وړ غو مختلف ریټونه لري کنه پری درې نه پری سرور نه پری تر 1200 پورې سيزونه 12 نه پری په څو دا سیدر 1200 روپے دا سیدر قسم دې غوګونه دې ماته خط پاکي نه پوهیږم دا ايه شي فلم واخله دخل مواقع دا د سکو مده شامپو وروره ما سره د ملګری راغله ما د دې نشته کنه خدای د ګوره قسم په دې کما سره دا خیندانو واخله دا اوس مخبرونه کوم مزاحمت کاکا دا واخله نه پوهیږم د شامپو خیندان خاص داس خلکو ته دغه دا شامپو ته پرې د شامپو د وخت پاتې شامپو د پرې د موږ ته اخیرا شوی نه یو کال بل والي نه مال دا اخیرا نه دوه پورې نه سړی دا د وختانو د پاره ده ځان مې خو نه وځي نه وختان تندې خو یو غنجه شوی ده تندې او غنجه شوی هغه مخصوصونه چې وخت تندې خو ډېر خسته تندې دی خو چې دا شامپو استعمال کنو خسته کوي ور سره دا مشکل نه استعمال د شامپو نه تیر شو خیر ده شامپو د ورونه کېږي ته یو پیغام درېدونکو ته وړاندې دغه پیغام ګوره خو مهم پیغام د دې راځي ته ګوره ما ټول لیدونکو اوریدونکو دا پیغام دی چې دغه شامپو واخلئ چې دا زور لاس کې مو ورکړه ورور نو ته لږ صبر تا ته ما ویل چې دا وړاندې کې دا شامپو پیغام د زړه درته مګه ما ټول اوریدونکو دا دا پیغام سیده ونی صدا سي دا شامپو استعمال کې د سر د پخې سپوروالي گنجې کېدو څخه به یا زنده باد وایم اوس پیسې ورکړه دا خو تاسو درکوم دا خو پیسې ورکړه اوس پیسې ورکړه ډیره مننه ته خو تخته ګور ودان ان شاء الله اوس الله د ژوند لاره بس خیر وسی پیسې خو ورکړه څه شي پیسې اعلان چې مړه پیسې چې موږ سره موږ بدا کړو چرته به کور کې ناس وکنه مننه وروره ډیره مننه ان شاء الله خوشاله اوسئ بیا کو د شاپ کارو بیا راشه مشکل لغمان زړه ډنه ده د سیمه کې اتحاد اورته مخامخ جلال آباد ښار ته خدمت تخفیف پکې شته که هسې غواړي تخفیف په سر سترګو مړه دنه هر څه زار دي یو شامپو خو یو دوه درې شامپوګانې بیا همداسې به یې ورکړو ها یو شامپو ځان ورکړي نه دا خو اوس لا کې نه وګورې خپل مسله پوره شنو واخله مړه خو به چېرته راغلی بیا به ډېره بیا هم لیدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر یو بل ځوان سره ولاړ یم او ګرمۍ وهلی فکر کوم السلام علیکم ستړي مشئ وعلیکم سلام خیره څنګه وروره ښه حالت ښه طبیعت ښه ده خیرت ډېره مننه دې ګرمۍ کې دې سر ګنجی کړی ولا څه وکړو بس پسرلی موسم ده اورې ماته یختون تازه راوښي او نوم دې څه دی نوم یې عبدالولي ده او تخلص دې شته تخلص مې نشته تخلص دې نشته نه تخلص مې بځان نه دی ښي ولې نه دی میډیا والا استه دا لک خلکو ته دغه کړه مړه شي به خرڅې د ښار کې او چې خلک خبر شي ما کار شروع کړی دی نو شامپو ده اوس خو موږ د اعلاناتو خپرونه زموږ سره خبرې کوو خیر دی د سره ما سره څو ډېر اول د دې دا کار خلاص نه دا موږ پورې تړاو نه لري که نه ته شامپو نه اخلې موږ پورې تړاو نه لري نه دی نه خو دا سر به پینځې که نه شته را سره کور هغه ویښتان نشته نو کور کې شته څه شی شامپو شته وړې مې د کور نه خو هغه دا ډېره ښایسته شامپو ده سټار ګلو دا خدای دې درته خرڅ کړي ته پوهېږه صحیح ده ښه انډیواله نن د 100 روپۍ کار کړی دی نن به مې یاره 2.5 روپۍ کار کړي ماشاءالله دا چې زه خرڅوم دی که به زه ګټه وکړم ولې نه پکې خو لږ خلکو ته ووایه ورته دا اوس ورته دا دلته ته وکړم ورته زه خپل کاروبار دی برابر خبرې وکړم خار شکر خار د پکې وګرځه دکاندارانو وګرځم سار ایسته ګرځم راګرځم ما دا د نصیب معاملې دي نو نصیب به بل کاروبار خو تکې د لمرتم ناس کم پکې مکې د شي لګولې کنه نه پکې مکې من نه لګولم دغه ونی سوري تناسي دالته بس دی ونی دا وختستا خراب کل کړي د دې نه دا مې خپل خراب خو موږ سره علاج شته نه خراب نه دي ها خراب نه دي که خراب شامپو د لدر کومه خسته وختان به داسې تک تور خسته برابر دي داسې پړک به وي پړک نو ته ګرانه به خرڅونه نه ولې ګرانه دا اوس ته خدای خبر ته ګرانه نه دا ځوان دې د نجار واخله نه مننه کور دی ولا نه لاله سره خور تعلیم خو دې کړی کنه تعلیم مې نه دا کړی څه درو خټه کې دې نه دی ویلې مې د هو لګ لګ ارمان را دي په خط پويږي دومره مینه مې غواخ کې نه ورته هو په خط پاږي ته خو پرې د مړه خط پاږي دا و د سرنګ وکم زه تا خبره وکم کې دته وکم اورورا خبره مکه ډرامه شروع را دلته سیریال
فیلم دا دی په خط کې په پای کې دا وایي دا زه په خط نه پیګم وروره دا کسمان خو سترګې خو د کار کا دا څه دی نه سترګې مې کار نه کوي ها هو دا څه هو دا د تخکاری ها دا هغه دې باندې سترګې د کار نه کا نه سترګې مې کار نه کوي لا دته نه کیسه جوړه کړم مړه دا پرې مرکه ازبر تنو واخ زه دا هغه دې ختم کړ وروره لري که تر تیر څه صحیح ده ته ورته وایې زه دا څه بل د لیکلي سټار ګلو شامپو سټار ګلو شامپو ده کنه نو خو مونږ خوندې یو چې تیزاب دی خو شامپو ده نو یار خو شامپو ده اول دې دا شامپو فرق اوري اول دې دا شامپو فرق دې په لو ډیر ارمان ده زستا په خاطر راغلی شامپو په خاطر نه راغلی دې په لو ډیر ارمان ده خور کار مار نه دی سوي پټه په ولاړ صابون هم شته ګوره ښه دا چې ته بېګاله لاړ چې په دې صابونو لامبې کړو داسې خوشبو به درنه ځي اوس هم ته نه خوشبو زه را تر شندې دا سړی نه خیر خو نن یې لږ کار کړی خوله شوی که نه او چې بیا ولامبې او دا استعمال کړې بس ګډ ښه دا راته وایي چې کاروبار ښه دی که وظیفې ښې دي ته دا بوی کړه دا اوس څه شی خوږ بوی که که نه خوږ بوی که که نه کاروبار ښه دی که وظیفه ښه ده کاروبار کاروبار څنګه دی وظیفه په معنا مې پوهه څنګه وظیفه وظیفه یعنی چې پټي کې چې غواګانې هغه سره ولې ښه نه ده چې خپل وطن خدمت وکړي یو وظیفه وکړي اورې تعلیم وکړي یا سکول ووایي یا چاته وظیفه کوي د هغې نه یا شامپو صابونونه خرڅ کړي اورې دا ولې ښه نه ده دا خو د خپل وطن خدمت ده ها خدمت ته خو ته چې کوم کار کوې دا خدمت نه دی دا هم خدمت ته خلک له ماچونه دغه کوي اورې دا زما هم خدمت ته دا وګوره خلک صفا کوي ما درته ویې که نه دا خلک صفا کوي او د خلکو نه ماشي شړم وګوره نو دا ګډ خدمت دی دا کار ډېر ضروري دی زما ضروري دی ولې د دې ضروري دا ماشي خلکو نه میاشتې خو یې کې اوړي کې ژمي کې خو نه بیا څه ژمي کې څوک صابون نه کاروي ولې نه کاري دا یار چې تاری شیری لالا کیسه تر جوړه کړه ژمي کې څوک لامبي نه وروره ولې نه لامبیار وخت لامبي خلک ظالم داسې خلک شته چې ورځې دوه درې پیریم لامبي ها لامبي بالکل د ده خدمت د ستایلو ځکه چې ته کله زما هم د ستایلو دی که نه دا چې کله دا خو اوس پرېږده ما پرېښی ما څه نیولی نه ته چې کله نو خو خبرو کې دې نیولی خولې بس ټپه بس نیولې ده یاره خبرې کوه که نه یاره برېته ها وایه ما خو خبرې وکړه ته به لیدونکو ته کوم پیغام ورکوې اول به زه پیغام ورکړم ته دا واخلې دا ول دی پیغام ورکړي ورو درنو دې عزیزانو پیغام ډېر مهم دا ګور سټار ګلو صابون دی دا در سره واخلئ او استعمال کړئ چې ښه نو بیا بېرته زه راوړئ بېګا ته خوب کې د سټار ګلو چغې وهم یار او که نه نو او ادرس جلال آباد ښار لغمان زړه اډه اتحاد ټاور ته مخامخ عمران شینواري نمایندګي دا ته د خبره خو ما نه وکړه چې دا خبره وکړه ولې مننه د لیدونکو ته پیغام وړاندې کړه پیغام وړاندې پیغام خو مې دغه ده چې خپل وطن جوړ کړي اورې نه پیغام وړاندې کړه اورې پیغام ویا پیغام او خو پیغام د ته اوس پیغام کې ورلګي پیغام وړاندې دا شامپو پیغام وړاندې کوم پیغام وړاندې کړه پیغام خو مې دغه ده چې امن راسي اورې د جنګ پیغام پیغام ویا خدا و دې ته څه وایم ما پیغام تا ته واګم د دې ته واګم دا کې څه مری کې ونی سودا سي خطا ته ته ورو بس ډیر مننه کور دی ولا خیر پیغام د پرل کې خدا ته پیغام وزلار خدای پامه خو درې اوس پیغام وړاندې کړه دا ختم پیغام د ختم پیغام د پیغام ها تخلص دشته نو عبدالولي مې نوم د وروره تخلص دي نشته کنه تخلص مې نشته ډیر من عبدالولي جان وروره دا چې د عمران شینوار نومېږي دا زموږ خپل ملګری دی بس دې کې ته ډیر حوصله لري پوه شو حوصله نه کسړی دا خیر دا د موږ وطندار د گزاره به ورسره وکړو ډیر نوې کاروبار هم شروع کړی غوې راځه له بس دا هیوادوال له د خپل محصولات خپل کاروبار ته خبره چې خپل کاروبار مې په مخ نه دي زه وکړم دا خدای دې دې کار روان کې اورې دا غمونه کم سي روانېږي دا غمونه کم سي څه خدمت دې کوراله چای بوتل لا سره وکړه فانوس افغانستان درنو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دغه خپل پرنګ تاسو ته خبر ګرځېدلی اوسئ دا چې شینواري صاحب نوی کاروبار شروع کړی دی د همدې په مبارکۍ په خاطر باندې موږ غوښتل چې خپرونه ورته ریکارډ کړو هغه څه چې دا راوړي او بیا هېوادوال دپاره وړاندې کوي یو خدمت دی شینواري صاحب ډېره مننه چې سره وګرځېدل د خپل هغه څه چې محصولات ورته وایي که نه هغه محصولات چې مطلب تاسو په هېوادوال خرڅوي هم هېوادوالو شو کړه وړاندې کړو خوشحاله اوسئ لومړی د امه اکرا دلته به کېدو صحیح ده ګونګټه واخله لومړی خو تا ته سلام او د فانوس افغانستان ټولو درنو لیدونکو مینوالو ته مننه خو په ژواک صاحب زه باید له تا وکړم له زایل صاحب باید مننه وکړم او د ټولو ملګرو زه سخت منندوی یم چې په دغه شخصي کاروبار کې ما ته مشورې راکړې دي ما سره خپل نیک نظرونه شریک کړي او ترڅنګ ما ته پوره ډاډ او اطمینان راکړی دی د همدغو ملګرو د ډاډ تشویق او د هڅونې برکتو چې
ما شخصي کاروبار شروع کړ. پژواک صاحب شخصي کاروبار غواړم چې لیدونکو ته وضاحت ورکړم. د RNH په نوم باندې نمایندګي ده یا شرکت دی تجارتي چې نوري هاشمي تجارتي شرکت دا نو د ګاونډي هیواد پاکستان نه د رایا کاسمیټک کمپنۍ نه د سټارګلو په نوم باندې محصولات افغانستان ته راړي. باید افغانستان په ډیری ولایتونو کې دغه محصولات وشي. محصولات څه دي؟ تقریبا 13 قسمه محصولات یا اجناس چې په دې کې د مخ د ښکلا، د ویښتانو د ښکلا، د سترګو لاندې دغه تورې حلقې چې دي دغه ختمولو دپاره خاص درمل یا محصولات دي. تر څنګ همداسې نور ډېر اجناس دي. یعنې دا به مناسب نه چې ټول وضاحت درکړم ځکه وخت کم دی. نو دغه نمایندګي د ختیځ زون د 4 ولایتونو ما ته راکړې ده. ما په جلال آباد ښار کې ورته د دفتر پرانیستی دی او لګیا دغه برخه جریان لري. ګرځو را ګرځو هغه خپل اجناس او محصولات خلکو ته وښیو چې نتیجه یې ښه وه وایخلی او که نه یې وښه زموږ دی. نو په یو غټ تکل او اراده باندې راوتلي یو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. کور ودان.